یو حدیث راغلی دی امام احمد ما نقل کړی دی مصدر د حاکم کې رسول الله فرمایي چې رب العالمین سم ملائکه هغه په ځمکه باندې ګرځي او ورته وایي چې کله تاسو د حلقو د ذکر پر حلقو باندې ګرځئ نو بعضی نور له وایي چې کله د تیریږي د ذکر پر حلقو باندې لکه زموږ وسو دغه مجلس ځکه بهترین ذکر قرآن دی امام سیوطی شل معناګانې د ذکر کړي دی او شیخ وسره دوه معناګانې نورې ځای کړي دي دوه معناګانو باندې قرآن کې ذکر استعمال شوی دی ملائکه بل لو چې کینی وی چې کله دا قوم دعا غواړي نو ملائکه امین وای د دې په دعا باندې چې د محمد رسول الله باندې درود وای غویم وای ته دې چې دی فارغ شي وی چې کله داخله د مجلس فارغ شنو بیا د بعض ملائکه باسو نور له وای وی د شي خلق له مبارکي دا دوی چې کله د دې جن واپس کیږي نو مغفور لهم د ټول انسانانو الله رب العالمین بخره دا ټول انسان الله معاف کړي دا محمد رسول الله خبره ده مسلم کې روایت راغلي چې د ذکر په اخر کې ملائکه ودا وای چې رب العالمین ورته اعلان کوي